دوستانو تاسو څنګه کولای شئ ګورئ دغه تصویران چې کوم دي د ویډیو چې تاسو ته ښکاري په سایډ کې دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل ده په ټیک ټاک باندې. تصویران تاسو ته پکې ښکاري چې کله یو تصویر وي خو کلیک یو ساوند افیکټ سره هغه تصویر چینج شي، بل رنګ شي، غټ شي، په هغه کې ډیر شای بدلون راشي. د تاسو هم د ورکوټو تصویرانو دغه شان فول سکرین تصویران جوړول شي په ډیر اسانۍ سره په یو کلیک سره. دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا یو ټمپلیټ دی او دا ټمپلیټ د یو ویب سایټ څخه تاسو کولای شئ چې کیپ کټ په تھرو خپل تصویرانو ورته سلیکټ کړئ، هغه باندې دغه شان د ډیر شای تصویرانو نه دغه شان یو ویډیو جوړ کړئ، هغه تصویران چې کوم وي پکې چینج شي. تاسو چې کوم ور کړئ هغه کې به ډیر شای بدلون راشي، یعنی ټي شرټ به درته واچول شي، تاسو لوکیشن ځای چې کوم دی ابو غټ شي، ټول شای ډیر شای بدلون پکې راشي. دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا وایرل ویډیو چې کوم دا به تاسو څنګه جوړوئ؟ د لپاره به تاسو څه وکړئ؟ د ویډیو تر اخره ګورئ. موبایل سکرین تاسو ته ښکاري، په موبایل کې به تاسو یو برزر آن کړئ، د برزر په سرچ کې به PKMS ولیکئ، دا ویب سایټ به درته راشي، په دې باندې به کلیک والئ. تاسو به څه وکړئ؟ ویب سایټ کې بلاندې راشي، تاسو به ولیکئ وایرل. وګوره وایرل سره به VIRL ولیکئ. کله چې دا ولیکل سرچ وکړئ، په دې کې به تاسو دا یو پوسټ راشي، په دې باندې به کلیک والئ. په دې ویب سایټ کې بلاندې راشي، تاسو ته لیکلي وي ټرای ټمپلیټ، په دې باندې به کلیک والئ. نو چې کله مو په ټرای ټمپلیټ کلیک وکړو، دلته کې به تاسو راشي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ، په دې باندې به کلیک والئ. په دې کې بیا تاسو ته راشي یوز ټمپلیټ، په یوز ټمپلیټ باندې به کلیک والئ. په دې کې به تاسو ډایرکټ بوزي ویډیو بټن ته، نو دې کې تاسو فوټو سلیکټ کړئ. فوټو سلیکټ کول وروسته ټول هغه تصویران سلیکټ کړئ د دې څخه چې کوم تصویران تاسو په دې ویډیو کې اچول غواړئ. نو صرف یو تصویر پکې واچولو بار د دې. نو کله دوستانو چې تاسو پر یو بټن باندې کلیک وکړو، نو دې کې به تاسو څه وشي؟ تاسو ویډیو به چې کوم د تیار شي په دې طریقې سره تاسو ته ښکاري. دغه شان په هغه کې به ډیر شای بدلون راشي، لکه څنګه چې دا ویډیو تاسو ته ښکاري ډیر زیات خوند کوي، د تصویران پکې چینج شي. نو که ویډیو معلوماتي وي در سره سیو کړئ، زما اکاونټ هم د دغه شان معلوماتو لپاره فالو کړئ.